دا ټول مسلمانان په ایمان دی که نه دی؟ د ټولو پې دی. او اکثر یې تلاوت هم کوي، اکثر که لږ یاره د اکثر ټکی هم ماته مناسب نه ښکاري، ځکه چې بعضې تلاوت هم کوي، داسې به صحیح که نه؟ بعضې تلاوت هم کوي، اکثر به لږ زیاتی شي، ځکه چې اکثر موږ نه دي لیدلي تلاوت کوي. قرآنونه خو زموږ نه پاتې شوي به خو دوړې پرتې دي، هغه خو د ماضي او قصه وه، هغه خو زموږ مشران الله دې وبخي او هغه به وو قرآن تلاوتونه به وو. د قرآن به یو ناشنا مقام و جوماتونو کې به دا تلاوت د اوازونه و، کور نه به اکثر کله اواز راتو. اوس خو چې فیسبوک تا سره جیب کې پروت یم چې د قرآن تلاوت کې د دغې تلاوت کوو که نه ګورئ، فیسبوک ګوره، یوټیوب، ټیک ټاک، والعیاذ بالله فحاشۍ فلمونه او پلانې کته او پلانې بره. یاره کله نه کله څه به خندا راشي په دې بعضو خلکو پورې، خو دا خندا د تعجب راشي. لکه د معاشرې یو نیچ سړی، نیچ چې درانه خلک، درانه خلک دله توجه هم نه ورکوي، بلکې خپل بیټک ته هم نه پرېږدي. وی دا سړی لکه مه راولئ موږ پې سپک ښکارو. دا نیچ سړی په دې انټرنیټ باندې په ګنټو لګیایي، دا خلک ورته پراته ناستي، هسې دې خلکو یې دماغو ته هم خیال دی. یعنې یو سړی چې زه دا نه خوښوم چې دې زما بیټک ته راشي، دې دومره سپک دی. او دا سړی په ګنټو خبرې په دې انټرنیټ کوي، دا خلک ورته ناست دي. همدغه خلکو ته ووایه وایي دلته یو جومات کې د الله کتاب بیانېږي، د پیغمبر حدیثونه دي، ډېر وخت نه وي، 50 منټه زیات نه زیات ګنټه، پوست قالین ښکلی ایسي، اجرونه، نیکیانې، د الله رضا، دا هر څه پکې میلاوي. یاره هغه بس داسې او دغه او د علیم بیان چې راشي په انټرنیټ کې چې وایړې مخکې زیات نه زیات ښه سړی پکې صحیح چې شعر یې کي، یا ورته ماشاءالله او جزاک الله ولیکي. نو دا خو 40 منټه بیان دی، ته ورته جزاک الله دومره مختصر ولیکو، دا تا اورېدلی؟ نه موږ خو جوی بیانونه شعر کوو. ها او ستا دپاره ناروا دي اورېده ته یې شعر کې؟ نو د علیم بیان نه اوري، بلکې څه وایي؟ وایي هغه بیانونه مزه کوي، هغه کلیپونه، هغه منټ دوه نه وي، دغه وایي ډېر اثر کوي په سړي باندې. د دین منټ دوه کلیپ دله جوړ که، دله به د عالم 100 منټه کلیپ جوړی، منټ دوه چې زیات نه وي، د ده سره دومره وخت نشتی چې دی د عالم خبره واوري، د سره دومره ټیم نشتی، دی مصروفه دی چې دی تاله د قرآن او حدیث خبره منټ دوه واوري. دته کرکټ پروت دی، 5-6 غنټې به هغه ګوري، دته فیسبوک دی 8 غنټې به هغه ګوري، دته ټیک ټاک پروت دی، دته یوټیوب دی، دته د ښځې سره رابطې دي، د ده د بچو سره ګپ شپ دی، د ده د ملګرو سره رابطې دي. ساده سړی مولا تا منټ دوه نه بیان اوږد کړی دی، ساده سړی خبره مختصر که. او که کتاب لیکي نو مختصر ولیکه، هغه جیب کې چې پروت هغه 2-3 پاڼې چې موږ سره ټیم نشتی د ویلو. تاله به زه اوس ټول کتاب وایم، د قرآن او حدیث خبرې به زه ټول ناست وایم، څه کې پاڼې اړوه زه کتاب وایم. زه به منټ دونه زیات د مولا بیان ته به زه ناست یم او زه به اورم چې دی څه وایي. لسان حالهم یقول کذلک، دا د دوی لسان الحال د لسان په 2 قسمه ښه، جبه په 2 قسمه، یو ته ویل کېږي په عربۍ کې لسان المقال، دا خبرې چې به موږ کوو. یو ده د حالاتو جبه. حالاتو جبه څنګه یعنی دی په خوله نه وایي، خو د دې حالاتو نه ښکاري چې دی موږ ته دا وایي. دا خلک هم موږ ته دقه وایي، که نه زما خبره غلطه ده، په خوله یې نشي ویلی ځکه چې حیا وله ورځي، او ډېرو پکې په خوله هم ویلي دي چې مړه دا علما بیان دومره اوږد کړي د جمعې خطبه، نو دا اوس خطبه ده،
نیمه ګنټه وي دی خطبه کوي 40 منټه تعجب به په دیو کې دا خطبه ګوره په 2 ورځو کې راځي خو دی بیا هم د ملا صاحب نه خفه دی یا خو ته وګورئ زمونږ د کور سره هلته جومات دی په 5 ساعت کې هغه عالم خطبه ختموي څومره پوه عالم دی 10 منټه کې ختموي په هغه جومات ګڼه وي حالانکې دا په هفته کې ګوره یو پیر راځي او کیدای شي بل هفته کې وام نه ورم کیدای شي مړ شي کیدای شي بیا ارام نه شي خو هېڅ توجه نه ورکړي او دې جاخو او دې ګډوډو کارونو دې پالتو کارونو ژوند یې ولا تباه و برباد کړو د ملا تیر یې ولا مات کو د ملا تیر او حقیقت روایي سله وایي چې راته ووایم زه خو دا حقیقت بیانوم دې خلکو ته الحمدلله د چا نه مې بسترګه نه سوځي والله چې دې انټرنیټ چې دا ځوانانو جنکو هلکانو سره کم کار وکړو که نه او فحاشي کم طرف ته بوتلو نور تفصیل یې ته نه کوم خو نور په دې پوه شه د ملا تیرې ولا مات کړی دې غلطو کارونو ولا د ملا تیر مات کړی غلطو کارونو سره سړي ملا تیر ماتېږي خو بیا ورته هم خوشحاله دی او د یو عالم په بیان کې قرآن ته ناسته یو څو منټه دته داسې ګرانه شي هغه عالم بیانونه وي ډېره هغه صفحه ډېره مزداره ده ولې وی په هغې کې بیان منټ دوی بس دقه موږ اورو هغه خو به موږ نه دغه کي اور دا زموږ حال دی حاجي صاحب وایي چې ستاسو بیان ما یو کس ته ولېږو بطور نصیحت نو یې ما ته وایي چې دا ما ته مه رالېږه دا په ما ساډوبي راولي موږ بیا هم دا وایو زلزله ولې راغلې وه سیلابونه ولې رالو یاره دا زموږ په دې علاقو کې دا بدامني ولې ده او دا امن نه راځي او دا غریبي ولې ده او دا فقر ولې دی یعنې بیا هم موږ دا تپوس کوو او بیا هم ګوره ملبه ټوله په مولیانو وراچوو ګورئ که رو پکې وځي که نه لاره او دا خبره د مولا صاحب ته تاویږي نو زموږ معاشره وایي تباه کړې چا ده هغه ټولو یې مولیانو تباه کړې ډم صاحب خو لګیا دی د معاشرې په اصلاح کې ډم صاحب خو خلک زنا ته رابلي خلک عاشقۍ ته دې سره خو معاشره کې څه راځي اصلاح راځي پرده راځي که نه کرکټي فوټبالي زمونږ د معاشرې په اصلاح کې لګیا دي سیاستدان زمونږ د معاشرې په اصلاح کې لګیا دي که نه ډمان نجړاګان داسې قسمه نور خبیثان دا خو زمونږ د معاشرې په اصلاح کې لګیا دي خو مولوي صاحب زمونږ معاشره وایي ټوله تباه برباد کړه چې قرآن او حدیث بیانوي وایي هغه معاشره تباه کړه هغه غریب دومره ستا په تا سره په اخلاص کې لګیا دی دومره خیرخوا دی دی چې دغه دی نن پکې یو سهار مانځه کې چا وجلی دی دومره ستا خیرخوا و غریب سر یې پکې کېښو خو دی وایي چې یاره دا مسلمانان چې ته الله نیغې لارې ته راواړی نو خبره مې څه کوله چې قرآن نصیحت دی خو د هغه مؤمنانو دپاره چې قرآن سره رابطوي ما خبره دا کوله چې هغه تلاوتونه به یو وخت د دغه ځای نه شروع شوې وه خبره چې تلاوتونه به اوس یو سړی تلاوت نه کوي نو نصیحت به قبول کړي نه قبولېږي او تلاوت یې نه دی کړی او دلته موږ سره به یو عربی و او دی جومات کې به اذان وي ډېر وخت د یمنو الله دې وبخي وفات شوی دی 3 کاله به کېږي تقریبا دې امام پسې به شاته همیشه ولاړ اب همیشه د قرآن تلاوت کوم مشر سړی و نو یو ورځ زه رالمه د دغه ټیم له د اقامت ټیم له و جومات بنو ادې دروازې سره دلته ولاړ نو ما ورته ویم جومات وایي چابي زما نه ورکه شوې ده او کوم چې د جومات چوکیدار دی هغه نه دی راغلی عجیبه دا وه چې کله زه رالم نو د دې جومات په دې پوړو کې ناست او قرآن ورسره لاس کې تلاوت یې کوه
سپین ږیری د زړه بیمار مو بلډ پریشر مو شوګر مو ټولې بیماریانې به کېږي داسې به د خلکو د قرآن سره ژوند تېرو او زمونږ دغه حال دی الله دې رحم وکړي د الله په رحم به کېږي نور قصه بل طرف ته روانه ده اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابعداري وکئ د هغه څه چې نازل کړی شوي دي تاسو ته د طرف د رب ستاسو نه ګوره مخکې خبره پیغمبر ته وه اوس خبره ټولو امت ته ده مخکې الله وایي چې قرآن ما نازل کړی دی اوس وایي چې دا قرآن مې ولې نازل کړی دی ولې نازل کړی تابعداري وکئ یعنی قرآن صرف دې دپاره نه دی چې تا په کور کې بره ایښودی او ښه ښکلی غلاف ته ولې جوړ کړی قرآن دې دپاره نه دی ګورئ نه قرآن دې دپاره دی چې ته صرف ښکلی را ښکلی نه د تعویذونو دپاره دی نه ستا په مړو پسې د ختمونو دپاره دی دې دپاره قرآن نه دی یوازې قرآن اصل کې دې دپاره راغلی چې دې تابعداري وشي د دې څه وشي تابعداري او اکثرو خلکو قرآن توجه له ورکوي نه او که ورکوي کم پکې نو هغوی د ختمونو متمونو ته پاتې کړی دی کله مړی وشي که نه یو ټول رامنډې وایي سپاره سپاره یې ورکړي یو دا به ووایي وایي یو ورځ زه کور کې ومه مخکینۍ خبره ده نو دلته یو بل څه کوړمه وه د هغوی څو خپل مړو د هغوی یو خپل لاګه سپارې مپارې کور کې ورکړي ماشومانانو له بیا ما کور کې تپوس کوم دا څه قیسه ده دا څه وایي دا د هغوی خپل مړ له سپارې وایي سپارې ولې راولېږلې وایي دا تاسو ووایئ تاسو ووایئ ګورئ قرآن ختمونو دپاره دی او دا ختم بدلم بل څوک کوي الله اکبر موږ هم لاس اوچت کړو الله ډېر مهربانه بادشاه دی ګورئ لکه قرآن کې الله وایي که نه ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا وی که چېرته په یوه یوه خبره مې دا خلک رانیوې که نه زناور به رانه وي په ځمکه نه وی پاتې شوی دا خو الله مهربانه ځکه الله وایي وربک الغفور ذو الرحمه الله وایي رب ستا د لویې بخښنې خاوند دی لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب الله وی که هر یو مې په هغه ټیم رانیوې که نه نو ډېر پخوا به د عذابونه راغلي دا خلک به ټول ختم کړي خو الله مهربانه دی چې موږ له مهلت راکړي او د توبې او د واپس کېدو هغه ټیم راله بیا هم راکړي زه خیر دی زه خیر دی نو ختم به کوو دیو به کیسه ده او بل چا به کوو ته به یې راله کړې زه خو به صرف د دیګونو قیسه کوم او دیګ کته او دیګ بره او میخه پسې پوره لاله کړه او میخه نیمه لاله کړه او غوی راوستې وه وروجو کې غوړي وو وروجو کې مالګه ډېره وه هغه دیګمار ښه دی او دا دیګمار ښه نه او ته راله ختم کوه عجیبه دا ده د بعضو له سپارې ورکړي هغه ټول عمر چې د قرآن نه یې ویلی هغه له هم سپاره ورکړي ته پکې ختم کوه هغه هم سر شړپوي را شړپوي لکه هغه له سوره اخلاص ویل نه ورځي دې ته له کومه سپاره وایي